اورېدونکو پوښتنې ته محترم عبدالواسي ورور د کندهار ولایت څخه پوښتنه کړې ده. زه د امارت له طرفه په یو ځای کې مقرر شوی یم او ما ته 14,000 افغاني معاش راکوي. زه د یو کال را په دې خوا دغه پیسې له ځان سره کور ته یږدم، په دې حال کې چې زه د خپل پلار سره په ویش ګډ یم. اوس دغه پیسې چې یو نیم لک ته رسېدلي دي، که محترم مفتي صاحب راته ووایي چې آیا په دغه پیسو کې زکات شته که یا، او که زکات پکښې وي څومره اندازه زکات دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا مصلیا. محترمه، هغه وخت چې تا روپۍ 14,000 وي خو زکات نشته پکښې، 14,000 تر 40,000 پر شاوخوا باندې نصاب دی. تر نصابه چې نه یې رسېدلي زکات نشته پکښې. نصاب ته چې ورسېدلې د هغه وخته سره بره دغه وخت ته حساب کړه، بیا پر ټولو روپو باندې زکات 40 روپۍ یوه روپۍ ده. پر 40,000 یې 1000 روپۍ دي. بره تا د خپله معلومېږي هغه نو په 1,20,000 دي، هغه 3,000 دي. داسې بره خپله خو حساب مګر و چې د نصاب تر وخته پورې چې په هره ورځ ستا نصاب پوره سوی د هغه وخت څخه شروع بیا د ټولو زکات تر باندې ستا خو دغه غواړي پر 40 روپۍ یوه روپۍ ده. والله سبحانه. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.